بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم پښتنو ورونو. د غنی خان نظم ور شهرا افاق نظم شاهکار 491 کتاب دی لټون. نو ډیر پیچیده ډیر مشکل نظم دی. زه په صرف کوشش کولی شم او چې وایو نو بیا به پته ولګي چې بابا پکې څه وایي. ښه ګناهګار یم هم د خدای هم د دلدار یم. دوه پیرې ګناهګار شو او د دوو کسانو شو. بے وفا په محبت کې نفس پرست او بے اختیار یم. نو ګناهګار یم هم د خدای هم د دلدار یم. نو د خدای ګناهګار ځکه دی چې په شرعي اصولو باندې د خدای پوره نه دی. مطلب منځ اودس روژه زکات حج صدقه خیرات ذکر فکر په دې کې پاتې راځي اکثر. نو د خدای ګناهګار شو ځکه چې خدای خو مالک دی. هغه خو انسان خپل بندګۍ له پیدا کړی. هم د دلدار یم. نو د دلدار ګناهګار ځکه دی چې د دلدار سره د زړه نه محبت کول غواړي. نو غنی خان نه صرف جسمانی طور د هغه حقوق نه پوره کوي بلکې روحاني طور ورسره هم هغه مینه نه لري کومه چې د هغه سره لرل پکار دي. په دې وجه باندې د خدای او د دلدار دواړو ګناهګار دی. نو د دې نه دا مطلب دا شو چې د خدای او دلدار دواړه یو دي. بے وفا په محبت کې نفس پرست او بے اختیار یم. نو بے وفا په محبت کې نو محبت خو نفس پرستی بیا نه مني که نه. څوک چې د الله پاک محبت اختیار کړي د رب نو خو بیا نفس پرستی ورسره نه چلیږي ځکه چې نفس خو یو جسمانی سیز جسم سره تعلق لري او جسم مجبوره کوي په لذتونو په لار باندې تلو دپاره او الله پاک ته خالق ته د نږدې کېدو دپاره جسمانی لذت چې د په حد کې کول غواړي دا په طریقه کول غواړي. او بی اختیار ځکه دی چې اختیار په د مطلب دا دی چې هغه شر کم د بدۍ هغه رجحان چې زما په فطرت کې شامل دی هغې ته زه بی اختیاره شویم هغه په ما باندې غالبه ده. په دې وجه زه نفس پرست یم او د خدای او د دلدار ګناهګار یم. مینه په خوله وایم مینه نه لرم حیوان یم. نه مې لوز نه مې قسم شته نه مین په یو جانان یم. نو د دې نه مطلب دا ثابته شوه چې مینه یو روحاني څیز دی د غني خان په نیز. ځکه چې که انټرکورس شي یا د خپل دغه سره میلاپ شي میټینګ شي یا دغه مینه نو خو بیا ځناور هم کوي حیوان. نو د غني خان مطلب دا شو چې د کم انسان په زړه کې په روح کې محبت نه نو هغه یو حیوان دی. نو دا غني خان چې په خوله باندې دا مینه وایي داسې په خوله وایي روحاني طور دا مینه په هغه کې نشته. مینه په خوله وایم مینه نه لرم حیوان یم. نه مې لوز نه مې قسم شته نه مین په یو جانان یم. نو لوز او قسم الستو بربکم والا لوز او قسم چې کله دی انسان دا ټول یو بوج واغستو یو امتحان ته ځان پیش کو او د خپل رب سره د الست د سجدې په موقع لوز وکړو چې زه به صرف ستا یم. نو هغه لوز مې نشتي. نه مې لوز نه مې قسم شته نه مین په یو جانان یم. یو هغه یو دی جانان دی په هغه مینېدل غواړي. نو غني خان وایي چې زه پرې نه یم. چې کم ځای ځواني او رنګ وي چې کم ځای د ګینګړو شړنګ وي چې د چا د تمبل ټنګ وي نو زما ورته غورځنګ وي. دا ټول حسن دی. چې کم ځای ځواني او رنګ حسن دی د تمبل ټنګ موسیقي او حسن دی ځکه چې په طریقې په یو لې کې په یو ریدم کې چلیږي. نو زما ورته چې کم ځای د ګینګړو شړنګ هم موسیقي ده هغه هم حسن دی. نو دا د ځواني او رنګ د ګینګړو شړنګ د تمبل ټنګ دې څیزونو ته غني خان غورځنګ کوي. غورځنګ
دا ولې د دې څه وجه ده؟ ځکه چې دا حسن دی. غني خان دې طرف ته ورځي، اټریکټ کېږي ورته، په تیزۍ سره ورته ورځي. یو مکه د مسلمان وي د کافر یو بتخانه، هره ورځ زه بدلومه نوي نوي میخانه. نو که موږ ګورو نو که مسلمان چې د هغه بس مکۍ کعبۍ مسلمان بتخانې ته نه ځي او کافر مکې ته نه ځي. مطلب د یو سیس سره ځان اټیچ کړی، مسلمان د کعبې سره ځان اټیچ کړی او کافر د بتخانې سره ځان اټیچ کړی. خو غني خان هر ورځ نوی نوی میخانه بدلی، نوی نوی شراب څکي. میخانې نه څنګه مطلب واغست؟ ګوره د مذهب سره یې وتړله. د دې وجه دا ده چې غني خان دی او د ده په شان ستر مفکرین شاعران خیام، حافظ، رحمان بابا، اقبال، دوی دا شراب د عشق ته وایي، د عشق د تاثیر ته دوی شراب وایي. نو مطلب دا شو چې غني خان لکه مسلمان په کعبه پورې نښتی او کافر په بتخانه پورې نښتی، خو غني خان مختلف شراب بدلی، ذایقه څکل غواړي، او تلاش ته او جستجو شروع ده. نوي نوي هر ورځ زه بدلومه نوي نوي میخانه، هم مینه ده بې پته هم ګناه مې بې وفا ده. چې مې کومه مخامخ وي زه وایم دا زما لیلا ده. نو جنۍ نه مینه او ګناه، چې مینه ورته مخامخي نو مینه ورته لیلا ښکاري، او چې ګناه ورته مخامخي نو ګناه ورته لیلا ښکاري. دا د چارسده مردان صوابی دا خلک چې دي دوی دا ګناه لفظ اکثر مؤنث اخلي. مونږ یې مذکر الو، مونږ وایو ما څه ګناه کړی دی، او هلته هغوی وایي ما څه ګناه کړې ده. نو ځکه غني خان وایي چې هم مې مینه ده بې پته هم ګناه مې بې وفا ده، چې مې کومه مخامخ وي زه وایم دا زما لیلا ده. نو مینه یې بې پته دا ده چې لاړه شي د غني خان نه، پرېږدي غني خان او ګناه یې هم بې وفا ده. ځکه چې مینه ورته مخامخ کېږي چې وایي دا مې لیلا ده، چې ګناه ورته مخامخ کېږي چې وایي دا مې لیلا ده. نو دواړه بس بې وفا دي، کله تې هغه ځي کله تې دا ځي، کله تې مینه بې پتي کوي ځي ته، کله ګناه بې وفایي کوي ځي. کله لاړ شمه جومات ته په سجده په زارۍ پرېوځم، 20 سجدې مې کړي نه وي بیا د چا په یارۍ پرېوځم. نو جومات ته لاړ شي په جړه په سجده پرېوځي، په زارۍ شروع کړي، سجدې شروع کړي، 20 سجدې لا پوره کړي نه چې بیا د هغه په یارۍ پرېوځي. د چا په جومات کې به د اوس جینکۍ او دا خو به نه وي که نه چې غني خان به ورسره یاري وکړي. نو د دې چا نه مطلب دا شو شیطان، چې غني خان لاړ شي سجدې شروع کړي، زارۍ شروع کړي، هغه راشي ولګي ورسره. غني خان 20 سجدې لا کړي نه بیا د هغه یار شي، بیا روان شي د هغه سره. یو سور اور مې دی ګوګل کې مس وځی دننه بهر، نه دی یخ شو نه دی کم شو چې دا اور دی که سقر. سقر خو دوزخ شو که نه. نو مطلب یې دا دی چې په دې زړه کې دننه یو اور بل دی او پوهېږي په غني خان نه چې دا د څه اور دی، خو بس په ګوګل کې یو سور اور بل دی او هغه سوځی هم دننه سوځی، روحاني طور سوځی هم جسماني طور سوځی، نه یخیږي نه کمیږي چې دا اور دی که سقر، نه دی یخ شو نه دی کم شو چې دا اور دی که سقر، دا دوزخ دی که دا عام دا اور دی چې نه کمیږي. نو دا اور څه دی؟ که ساقي د کوه قاف وي که شراب وي د شیراز، بس پیکه مې ترې زړګی شي چې معلوم یې کړم راز. واه ساقي د کوه قاف، نو کوه قاف خو د پیریانو غر مشهور دی که نه، په هغې کې خاپیري. نو چې یو د کوه قاف نه یو ساقي راغلی، خاپیری یې مثال په طور، حسین و جمیل ساقي. او د شیراز شرابي، شیراز شراب مشهور دي، حافظ هم ډېر یاد کړي دي. خو
غني خان ته زړه پیکه شي، غني خان ته راز معلوم شي. راز څه دی؟ اوس که مونږ وګورو کوه قاف کوي نو مجاز دی. خاپیری له بفنا راځي، ساقي خاپیری ساقي. شیراز یو مجاز دی، یو مکان دی. د شیراز شراب یو مجاز دی. دغه یې راز دی چې غني خان ته معلوم شي چې دا فانی دي، دې له زوال راځي. په دې وجه یې زړه پیکه شي. هغه اور هم دغه دی چې غني خان کله د دې دنیا د رنګینۍ لټوي، که د رباب ټنګ دی او که د پانزیبو شړنګ دی او که د شیراز شراب دی. تر دې چې سجده هم یو جسمانی سیز دی. د دې هر سیز زوال غني خان اینی محسوسی او په زړه باندې علي. بس پیکه مې ترې زړګی شي چې معلوم یې کړم راز، نو راز یې دغه دی چې دا فاني دي. که ماښام وي که سپوږمۍ وي که وي راز او که نیاز، از روح مې تنګ لکه لاحت کړو، که وي سوز او که وي ساز. که هر څه وي، ماښام سپوږمۍ ښکلی یو ماحول یې جوړ کړو. راز نیاز اکثر بنده ماښام وي او سپوږمۍ او حسن وي که نه، او بنده سره خپل محبوب خواته ناست وي او پټې خبرې د یو بل سره دواړه د راز و نیاز کوي، نو څومره ښکلی ماحول شو. روح می تنگ لکه لاحت کو، کوي سوز او کوي ساز. که سوزي که پړه کې دننه سوزي که سازي، خو روح تی د غني خان تنگ شو ځکه چې دا هغه ته فاني څیزونه ښکاري. دا زه څه پسې حیرانه سرګردان پریشان ګرځم، دا زه کم خواته روان یم په باغچه بیابان ګرځم. د ځان په خپله کوېسچن کوي چې اوس دا لکه زه څه ګورم چې زما داسې طبیعت دی چې تر دې چې د شراب د شیراز د شرابو نه هم زما طبیعت اچاټ شي، تر دې چې د ماښام سپوږمۍ او حسن او رنګ راله هم مزه نه راکوي، تر دې چې سجده وله هم مزه نه ورکوي. یو زوال راځي هر څیز له، او د یو تلاش روان دی. نو دا څه دی؟ دا څه تلاش دی؟ دا زه څه پسې حیرانه سرګردان پریشان ګرځم، دا زه کم خواته روان یم په باغچه بیابان ګرځم. ګناهګار یم ادم خور یم خپل ځان خورم، خپل ښایست خاورې کومه اجدها یم خپل جانان خورم. نو دا خپل ښایست خپل جانان شو ښه، لکه ادم خور یم خپل ځان خوري په ګناهونو باندې. په دې مختلفې لارې چې غني خان اختیار کوي، په دې باندې چې هغه خپل ځان خرابوي، خپل باطن ته نقصان رسوي، او خپل ښایست خاورې کومه اجدها یم خپل جانان خورم. نو اجدها خپل تر دې خپل بچي خوري. غني خانوم ځان وخوړو په دې خبرو، او اجدها یم خپل جانان خورم. نو دا غني خان انسان په خپله د خپل ځان جانان دی، او بل د انسان په دې زړه کې الله پاک هم موجود دی. دی چې څومره ځان خرابوي، هغه د ده په زړه کې د الله پاک هغې موجودګۍ ته نقصان رسي. څونه زړه ګنده کېږي دونه ترې هغه ورکېږي. نو ځکه وایي چې اجدها یم خپل ځان خورم. دومره پوره وځي نو ښه. انشاءالله باقي نظم به نیکسټ ویډیو کې بیا د خیره سره ایکسپلور کو. دا خبرې به دوباره هم ریویو کو، او انشاءالله ځکه باقي نظم لږ اوږد دی، بیا ویډیو ډېر اوږدېږي، نو انشاءالله نور به بیا وکړو. والسلام.